جوړ په خیر خدای دې وکړي روغ او جوړ به وي. بیا هم د فروشاین تیوري لوستونو ته جرمني په پښتو په خیر راغلی. دا ځل د ویډیويي پوښتنو برخه ده. ویډیويي پوښتنې ټولې 100 پوښتنې دي او ډیره یې 15 نمرې دي. که مو پام کړی وي 15 نمرې پوښتنې دي. دې ته مو ډیر پام وي چې په تیوري امتحان کې که چیرته تاسو نه 2 دانې 15 نمرې پوښتنې غلطې سي نو تاسو ناکام یاستئ. کوشش وکوئ چې هره ویډیويي پوښتنه لااقل 4 یا 3 یا 15 وارې وګورئ، ځکه تاسو 15 وارې اجازه لرئ بیا پس له هغې نه د سوالونو برخې ته لاړ شئ. که چیرې تاسو یو وار د سوالونو برخې ته لاړلئ بیا تاسو بیرته نسئ کولی راوګرځئ. لومړی پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. اول راځو ویډیو ګورو بیا پس له هغې نه د سوالونو برخې ته ځو. په ویډیو کې باید ډیر متوجه اوسو چې د سړک دواړه اړخې کومې لیکدړې دي او خپلو 3 واړو شیشو کې دننه او 2 بیرون دې شیشو ته هم باید متوجه اوسو. ګورو دلته اوم لیده. دلته مهم دغه پلي کسان یا په بایسکل باندې دغه کسان دي. مونږ ته ګرچې اشاره شنه ده خو دا بایسکل والا چې د کوم راغی دا دلته ونه درېده، دا مستقیم همداسې را روان ده. ما ته هم چراغ شین ده. که زه اوس ووایم چې زه ځمه ځکه ما ته چراغ شین ده بیا څه پیښیږي؟ پوښتنو ته راځو. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation? Wie verhalten Sie sich in dieser Situation? په دې حالت کې تاسو څه رقم چلند کوئ؟ Ich führe eine Gefahrbremsungen durch. زه دلته هغه د خطر کوم بریک چې دی یعنی په ټول زور سره د بریک پایډل په چخومه چې موټر جای په جای ودرېږي. که موټر جای په جای نه درېږي هم لااقل مخکې له دې نه چې دې سړي سره زه یو زړه بوږنونکې حادثه وکومه یا ټکر وکوم باید دلته زه ودرېدلی سم. هو دغه لومړی ګزینه یا د لومړی ټاکنه سمه ده. Ich hoffe und fahre weiter. زه ارن کوم او مخکې ځم؟ نه دا غلط. Ich beschleunige ځکه ما حق ده زه موټر ته سرعت ورکوم او تیریږم. نه په دې دواړو حالتونو کې سوال غلطیږي. فقط دغه لومړی ټاکنه سمه ده. باید زه څومره چې زر کیږي بریک ونیسم او دې نفر ته ونه رسیږم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دویمه پوښتنه د 15 نمرو پوښتنه ده. بیا هم راځو ویډیو ګورو. اول دواړو شیشو کې مو وکتل ماپسې موټر را روان ده او دلته مخکې د بوس تمځای ده. بوس خپله اشاره ووهله. وبه ګورو ما هم اشاره ووهله زه کولی سم د بوس نه مخکې سم خو دلته دا کس راووت. پوښتنه ته ځو. Müssen Sie hier langsam fahren und bremsbereit fahren? آیا تاسو باید دلته رو لاړ شئ او پښه مو آماده وي چې بریک ونیسي؟ Ja. هو ja, da Personen, die nicht aus dem Bus kommen, die Fahrbahn überqueren könnten. هغه کسان چې د بوس نه دي راکته سوي یا عام وګړي دي کولی سي د سړک نه کیدای سي د سړک نه راواوړي. هو یا دا der Bus sofort anfahren wird. هو دا بوس کولی سي دفتن راووځي. نه ځکه چې اشاره یې وهلې ده اخواته ولاړ ده. یا دا Fahrgäste vor dem Bus die Fahrbahn überqueren könnte. او یا د هغه کسان چې د بوس نه کته سوي دي کولی سي یا کیدای سي په منډه راسي دې خواته د سړک راووړي. هو دا دواړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دریمه پوښتنه بیا هم د 15 نمرو پوښتنه ده. لومړی به لاړ شو ویډیو به وګورو. په ویډیو کې بیا هم اشارو ته ګورو. زه په فورفارشټراسه کې یا حق زما ده چې زه په دې شتراسه باندې روان یم. ماشومان په سړک باندې تیریږي. دې ماشوم ته مو پام وي. دې ماشوم ته دا ماشوم مو ولید. پوښتنه ته راځو. Warum müssen Sie hier die Geschwindigkeit verringern? ولې باید تاسو دلته خپل رفتار یا سرعت را ټیټ کړئ؟ Wegen des Motorrads. دلته خو ما موټرغاټ ونه لیدی، موټرسایکل مې ونه لیده. Geländewagens دغه موټر چې دلته ولاړ دی د دې له وجې نه باید زه خپل سرعت را ټیټ کړم.
wegen des Kindes دغه ماشوم چې رامنډه کړه د دې موټر مخې ته راغی اوس کیدای شي چې راواوړي دې سړک ته هو wegen des Kindes. Diese Frage wurde richtig beantwortet. څلورمه پوښتنه بیا هم د 5 نمرو پوښتنه ده. بیا هم راځو ویډیو ګورو. په ویډیو کې بیا هم خپلو شیشو کې ګورو، د سړک غاړې یا په سړک باندې د لیکدړو ته ګورو. بیا هم د بوس تمځای ده او بوس 4 واړه څراغونه وهلي دي یا هماغه د خبرتیا څراغونه. پوښتنې ته راځو. Was müssen Sie beachten? دلته مو څه ته باید پام وي. Ich darf am Bus nicht vorbeifahren. زه نشم کولی دلته د بوس نه واوړم یا د بوس د څنګ نه داسې تیر سم. نه. Personen könnten die Fahrbahn überqueren. خلک کولی شي یا دغه کسان چې دلته ولاړ دي یو د بل د یو اړخ د سړک نه بل اړخ ته واوړي او د بل اړخ نه دې خوا ته راواوړي. هو. Ich darf am Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. دلته ویلي nicht vorbeifahren. نه دا سم نه ده. زه کولی سم رو د بوس نه تیر سم. Schrittgeschwindigkeit کوم سرعت ده؟ هغه سرعت چې تاسو موټر په اول ګیر کې اچوئ او ریز نه ورکوئ، رو ځئ، د بوس نه تیریږي، خپله اشاره به وهئ. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 5مه پوښتنه بیا هم د 5 نمرو پوښتنه ده. اول به راسو ویډیو به وګورو. په ویډیو کې همیشه دواړه شیشو کې به تاسو ګورئ او بیا هم د شاته شیشه کې بیا لیکدړو ته متوجه اوسئ او مخامخ به ګورئ چې څه پیښیدونکي دي. بیا هم د بوس تمځای ده. بوس خپله اشاره ووهله. دلته هم دا ښځه راووتله او دلته هم سوارلی یا دا کسان چې د موټر نه کته کیږي یا پورته کیږي دا هم دي. پوښتنې ته ځو. Was müssen Sie hier in diesem Situation beachten? دلته باید څه ته مو پام وي. Ich schaue auf Personen, die auf die Fahrbahn treten könnten. بیا هم هماغه پوښتنه هماغه ځواب دی چې زه خلکو ته ګورم یا هغه کسان چې د سړک دواړه خواوې ته دي، کیدای شي د سړک نه اخوا دې خوا ته راواوړي. هو. Ich darf am Bus nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. ما ته یوازې اجازه شته ده چې زه رو د بوس څنګ نه تیر سم. هو. Ich darf am Bus nicht vorbeifahren. ما ته اجازه نشته ده چې زه د بوس نه تیر سم یا د بوس د اړخ نه واوړم. نه. ما ته اجازه شته خو ډېر رو به تیریږم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. شپږمه پوښتنه بیا هم د 5 نمرو پوښتنه ده. راځو ویډیو ګورو. په ویډیو کې ډیره ګڼه ګوڼه ده. معنی مخکې بایسکل والا روان دی یا بایسکل کس روان دی. ما اشاره هم نه ده وهلې. زه غواړم مخامخ لاړ سم. Vorfahrtsstraße هم ده. چراغ هم چین و. نو څه به کومه دلته؟ دلته مهم دغه بایسکل چلوونکی ده. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation? تاسو دلته کومه کړنه کوئ یا کوم چلند کوئ؟ Ich hoffe, damit der Radfahrer Platz macht. زه ارنډ کوم تر هغو چې دغه بایسکل چلوونکی ما ته لاره راکړي. نه، په هیڅ وجه باندې تاسو ته اجازه نشته چې تاسو په یو بایسکل چلوونکی باندې ارنډ وکوئ مګر که خطر پیښیدونکی وي. تاسو اړ یاست چې دې بایسکل چلوونکي ته هم لاره ورکئ هم ترېنه فاصله واخلئ. Ich bleibe hinter dem Radfahrer. زه د دې بایسکل چلوونکي شاته رو ځم. هو. Ich überhole den Radfahrer. زه دغه موټر چلوونکي یا د بایسکل چلوونکي نه مخکې کیږم. مخکې کیدل ولې اجازه نشته تاسو ته؟ تاسو دې لینیې ته ګورئ چې دا یو خط ده. د هغې خوا نه کس راتلی شي دې خوا ته ځکه هغې ته دا پرې خط دی او ما ته یو خط ده. ځکه ما ته اجازه نشته ده چې زه د سړک دې اړخ ته راواوړم او د بایسکل چلوونکي نه مخکې شم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اوومه پوښتنه بیا هم د 5 نمرو پوښتنه ده. اول به راځو ویډیو به ګورو. په ویډیو کې بیا هم بایسکل چلوونکی ده. زه په خپلو شیشو کې ګورم. دلته هیڅ کومه لیکدړه نشته ده او 4 لارې را روانه ده. دلته به زه څه کوم؟ اشاره ووهل سوه. دی غواړي اوس د دې بایسکل چلوونکي نه مخکې سي، خو مخکې له دې چې د بایسکل چلوونکي نه مخکې سي دا موټر هم راووت.
موټوغار هم دی، دا موټر هم راووته، ماشوم هم دی دلته په دې سړک باندې، نو څه به پیښیږي؟ Wie verhalten Sie sich? څنګه دلته رفتار کوئ یا کوم چلند کوئ؟ Ich führe den Überholvorgang vorsichtig durch. زه غواړم یا کوم عمل چې مې شروع کړی یم دا د مخکې کېدو عمل دی د دې بایسکل نه، زه همدغسې مخکې ځم او د بایسکل نه مخکې کېږم نه. Ich breche den Überholvorgang ab. زه د مخکې کېدو نه صرف نظر کوم یا نه غواړم نور مخکې سم. هو. Ich fahre den Überholgang zügig durch. زه تیز بس موټر ته سرعت ورکوم او زر تیریږم دینه. نه. فقط دغه زه د موټر مخکې کېدو نه یا موټر نه غواړم مخکې کړم، فقط اول پرېږدم چې بایسکل چلوونکی ووځي، بیا که دا موټر وي موټر به ځکه که چېرته اوس زه غواړم مخکې سم، دا موټر هم مخکې را روان دی راوځي، دا بایسکل چلوونکی مجبوره ده چې چپ لاس ونیسي په دې چې دلته ټکر ونه کړي، دې ځای نه راواوړي دې خوا ته د چپ لاس ته. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اتمه پوښتنه بیا د 4 نمرو پوښتنه ده. اول به راسو ویډیو به وګورو. په ویډیو کې دواړو شیشو کې شاته شیشه کې به ګورو. داسې یو سوال انځوریزه پوښتنه هم وه که مو پام کړی وي. بایسکل چلوونکی غواړي د دې غټ موټر نه تیر سي یا مخکې سي. Wie verhalten Sie sich richtig? دلته څنګه تاسو سم رفتار کوئ؟ Ich überhole den Radfahrer zwischen den LKW und Kurve. زه له دې بایسکل چلوونکي نه د دې موټر په منځ او دغه کاچګردي یا د ګولایي څه ده د دې په منځ کې زه د بایسکل چلوونکي نه مخکې کېږم نه، دا خو هېڅ منطقي نه ده، ځکه هغه څوک چې د ګولایي اخوا نه را روان دی ماته نه معلومیږي چې هغه څوک شته ده که نشته، او یا هم زما د بایسکل نه مخکې کوم بل موټر شته که نشته، څه پیښېدونکي دي ماته هېڅ شی معلوم نه دي. نه. Nach der Kurve. پس له ګولایي نه وروسته د دې ګولایي نه چې سړک هوار و ماته هر څه ښکارېده بیا زه له دې بایسکل چلوونکي نه مخکې کېږم. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. نهمه پوښتنه بیا هم د 5 نمرو پوښتنه ده. اول به راسو ویډیو ته، ویډیو به وګورو دواړو شیشو کې، بیا هم دننه شیشو کې وم لیده چې بان اوباګنګ را روان دی یا د ریل پټلۍ را روانه ده. ګورو به موږ نه مخکې موټر دی، فورفارټشټراسه هم ده، ابګیکنیګټه شټراسه یا دغه ګولایي داره سړک چې دی هغه هم دی. بیا هم راځو یو وار ویډیو ګورو. سوالونو ته راغلم. Worauf stellt sie sich in dieser Situation ein? Der entgegenkommende PKW wird jetzt überholen, ohne die Straßenmitte zu überfahren. دلته بایسکل چلوونکی ده او دا موټر هم را روان ده. دا موټر را روان ده وایي چې دا اوس کوی سي که چېرته دغه د بایسکل چلوونکي نه مخکې کېږي او دفعه دې خوا ته راواوړي. هو زما لاس ته راوړي. Der entgegenkommende PKW wird jetzt ausscheren und die Straßenmitte überfahren. ځکه ده چې را اشاره وهلې ده غواړي د بایسکل چلوونکي نه مخکې سي. دلته دا غلط ده، دا پاسنۍ ټاکنه غلطه ده. ausscheren کېدای سي چې دا دې خوا ته د سړک راواوړي او زما لاس ته راسي. هو. Der entgegenkommende PKW wird jetzt abbremsen und die Straßenmitte nicht überfahren. زه مطمئنه نه یم چې دا موټر چلوونکی به چې کله دې خوا ته را اوړي له دې نه به تیر سي بریک به ونیسي. نه، زه فقط احتیاطي جانبې ته دلته متوجه کېږم. کېدای سي د ما سر لاس ته راواوړي او دلته خطر پیښېدونکی ده. هو. فقط دغه احتیاطي جانبه دلته مد نظر نیسو. لسمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. بیا هم راځو ویډیو ګورو. په ویډیو کې ښیښو کې به ګورو او د سړکونو د سړک اړخ ته به ګورو چې څه پیښېدونکي دي. تاسو ولیدئ چې د غټ موټر خپلې اشارې ووهلې او دا موټر ورته ډېر نږدې و، بیا هم د دې موټر د شا نه یې غوښتل چې یا غواړي
مخکې سي یا مخته لاړ سي. Wie sollten Sie sich verhalten? Wie sollten Sie sich verhalten? دلته به څنګه کړنه کوئ. Ich halte an. زه بریک نیسم، درېږم. Ich fahre vorsichtig rechts am LKW vorbei. زه ډیر په احتیاط سره راسته لاسته داسې زه تېرېږم. نه. Ich wechsle jetzt auf den mittleren Fahrstreifen. زه دا اوس دغه بل سړک ته اوړم او مخکې ځم. نه، هېڅ فایده نه کوي ځکه یو خو لاره لنډه ده او بل سړک دا هم دلته بند ده او ما پسې بیا نو په هغه درېیم سړک کې هم موټر را روان دي. نو همدغه لومړی سم ده، فقط همدلته زه درېږم. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. 11مه پوښتنه بیا هم د 5 نمرو پوښتنه ده. ویډیو به وګورو. په ویډیو کې زموږ راسته لاسته کوم موټر چې ولاړ دی دا پارک کړی موټر دی، فورفارش خاصه ده او زه غواړم چپ لاسته سړک ته واوړم یا په چپ لاس دې سړک ته تاوسم. پوښتنو ته ځو. Weshalb müssen Sie hier warten? ولې باید تاسو دلته ودرېږئ؟ Wegen des Fußgänger. د دغه پلي کس چې د سړک نه تېرېږي د دې له وجې نه. هو. Wegen dieser Transporter. د دغه موټر چې د ترانسپورت موټر دی د دې ځکه دا اوس په فورفارش خاصه کېده، دا په ما باندې حق لري، زه باید دته لار ورکړم چې دا راسي. دا به راځي داسې به تېرېږي، وروسته به زه ځم او دې کس ته به هم لاره ورکړم چې تېر سي. ها، diese Frage wurde richtig beantwortet. 12مه پوښتنه بیا هم د 5 نمرو پوښتنه ده. راځم پوښتنې ته. ویډیو به وګورو. 40 کې موټر روان دی. دلته چې هر څوک دی یا د کېدای سي هر شی راپېښ سي، دروازه خوشي سي یا د دې موټرونو مابینځ نه کوم ماشوم یا یو کس راووځي. پوښتنې ته ځو. Wie verhalten Sie sich jetzt? څه کوئ دلته اوس؟ Verzögern und bremsbereit sein. سرعت به راټیټوي او بریک ته به د پام وي چې بریک ونیسئ دفتن. Gleichmäßig weiterfahren. په کوم سرعت کې چې یم همداسې به مخکې ځم. Nach links ausweichen. چپ لاس ته دا چپ لاس ونیسئ همداسې مخکې ځه. نه، ځکه چپ لاس ته موټرغاټ را روان دی یا موټر سایکل را روان ده. فقط زه bremsbereit پاتې کېږم او سرعت مې راټیټوم. هو، diese Frage wurde richtig beantwortet. 14مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. بیا هم راځو پوښتنې ویډیو ته. اول به ویډیو وګورو. په ویډیو کې ګورو چې موږ نه مخکې لوی موټر روان ده، دویم سړک هم بند دی. په سړک باندې موږ ته تر اوسه پورې هېڅ کومه لیکدړه نه ښکاري. دا لوی موټر تاویږي چپ راسته لاسته او ما هم چې اشاره ووهله زه د بل شپور یا د بل څه خط ته راواوښتم. پوښتنې ته ځو. Womit müssen Sie hier rechnen? د څه شي حساب مو باید دلته کړی وي؟ پیشبیني مو د څه شي کړی وي؟ dass der LKW vor mir plötzlich stehen bleibt. دا لوی موټر ده، بار یې ډېر دروند ده، کېدای سي یو څه پیښ سي مخکې او یو وار په یو دم باندې دا لوی موټر بریک ونیسي. هو. او ودرېږي. هو، دا کېدای سي. Dass der LKW vor mir im rechten Fahrstreifen bleibt. دغه غټ موټر چې دی په خپل لاس باندې درېږي او هر څه چې کوي په خپل لاس باندې کوي. نه، ځکه موټر لوی ده، دفتن نسی کولی په راسته لاس باندې کوم سړک ته چې تاویږي تاوسي. ځکه باید دا چپ لاس ته فاصله ونیسي، په چپ لاس باندې خپل اشترینګ ووهي، ښه داسې راتاوسي، فاصله ځان ته را پیدا کړي او بیا په راسته لاس باندې تاوسي. Weiter ausschwenken vor mir. Dass der LKW vor mir weiter ausschwenkt. معنا مخکې چې کوم دی دا خو معنا مخکې روان ده، کېدای سي ausschwenken معنا داسې وخوځېږي یا چپ لاس ته راسته لاس ته خوا دې خوا لاړ سي. هو، لومړی ټاکنه او اخرنۍ دا سمه ده. 14مه پوښتنه بیا د 4 نمرو پوښتنه ده. بیا هم راځو ویډیو ته. ویډیو به وګورو. زه غواړم راسته لاس ته واوړم. ما ته چراغ سور دی.
دلته پلی کس هم ولاړ دی، شاته بایسکل هم را روان دی، په شیشه کې ماته ښکاري. چراغ ماته شین سو. Puchtene so, worauf müssen Sie jetzt achten? Ce stimme bei Pambi auf das Motorrad, die Motorcycle na, auf den vorausfahrenden PKW in der Motor Chimana Machkerawanda Detamu Pambi auf das Fahrrad. Ja ham der Bicycle چې د سره روان دی مخکې نه auf das vorausfahrende PKW دغه ته مو باید پام وي ځکه زه غواړم مخکې تاوسم راسته لاسته او دی هم غواړي تاوسي بیا دلته فغاد هم راغی فغاد ته مو هم باید پام وي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 15مه پوښتنه بیا هم د 5 نمبر پوښتنه راځو پوښتنې ته. اول به وګورو ویډیو مونږ ته څه وایي. مونږ باید بل چاته لومړیتوب ورکړو. لومړیتوب د بل یو دی یا د دې سرک دی. سرعت مې راټیټ کړئ. زه غواړم د ریل په پټلۍ تیر سم خو ریل پټلۍ بنده ده. دا شین موټر ولاړ دی خو د بایسکل چلونکی مخکې را روان دی. پوښتنې ته ځو. وسهل müssen Sie hier warten ولې باید تاسو دلته ودرېږئ. موټر خو دلته ولاړ ده ځکه دلته د موټر ګڼه ګونه ده سرک بند ده مګم کېدای سي دغه څوک چې په بایسکل دی یا بایسکل چلونکی د خپل ځان ته لاره پیدا کړي او مخکې لاړ سي. نو د چا له وجې نه باید زه دلته اوس ودرېږم wegen des Fußgängers د دغه پلي کس له وجې نه wegen der Radfahrerin د دغه بایسکل چلونکي له امله باید زه ودرېږم هو wegen des Grünes PKW PKW خو دلته ولاړه ده ځکه سرک بند او مخکې نه راځي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 14مه پوښتنه بیا هم د 5 نمبر پوښتنه ده. bitte starte das Video. اول به ویډیو چالانه کو و به ګورو. بیا هم هماغسې یوه پوښتنه ده. د ریل پټلۍ بنده ده. زه غواړم مخامخ لاړ سم. زما شاته بایسکل چلونکی را روان ده او دا سور موټر اشاره یې وهلې ده او غواړي دې خواته راواوړي. Weshalb müssen Sie hier warten? ولې باید تاسو دلته ودرېږئ. wegen des Fußgängers د دغه پلي کس له وجې نه wegen des rotes PKWs د دغه سور موټر له وجې نه هو ځکه دی فورفارت لري او غواړي دې خواته راواوړي. wegen der Radfahrerin دلته زما شاته ده نه د دې وجې نه فقط د دغه سور موټر له وجې نه. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. 10مه پوښتنه بیا د 3 نمبر پوښتنه ده. راځو ویډیو به وګورو. ویډیو کې مونږ په 30 غزون یا 30 کیلومتره په ساعت کې مونږ ته اجازه شته ده چې په سرک لاړ شو. سرک لږ خراب هم ده. دواړه یا درې واړو شیشو کې ګورو. زموږ شاته هم موټر را روان ده. چپ لاس هم سرک بند دی. موټر دی پې بند دی. یو وار سپی غواړي سرک نه تیر سي. پوښتنې ته ځو. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? دلته تاسو څنګه سمه کړنه کوئ. کوم سم چلند کوئ. Ich weiche nach links aus. مونږ په تیر یو پوښتنه کې ویلو چې مونږ ته اجازه نشته ده که چیرته زموږ مخې ته هر شی راسي چپ لاس ته مونږ اشترنګ ووهو او د چپ لاس راتلونکي موټر ته خطر جوړ کړو. نه. Ich weiche nach rechts aus. زه راسته خواته اشترنګ وهم ځم ځکه چې راسته خواته زما هیڅ جای نشته ده هیڅ لاره نه لرم. که زه راسته لاسته اوس اشترنګ ووهم هم نه کیږي. د شاتني موټر ته هم زه خطر جوړوم. هغې نه ich halte das Lenkrad gerade und fest. فقط زه اشترنګ کلک نیسم او مخامخ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 13مه پوښتنه بیا هم د 5 نمبر پوښتنه ده. ویډیو چالانوم. په ویډیو کې اشارو په هنداره کې ګورم. بیا چراغ سور دی. ما پسې موټر سایکل چلونکی هم را روان ده. ورک سو موټر چلونکی د موټر سایکل چلونکی ښه وړاندې راغی خو ورک سو. Worauf müssen Sie beim Umschalten der Ampel auf Grün achten? تاسو باید اوس چی شته متوجه اوسئ کله چې دغه چراغ د زیړ یا نارنجي نه شین ته راځي. auf das Motorrad.
دغه موټوغا څه اوس راغی، دا خو زما شاته و، اوس راغی راسته خواته، راسته خوا نه مخکې راغی. زه کله دا په توته لینک کې راځي یا هماغه د خطر په زاویه کې راځي زه نور نه وینم، نو فقط یو وار مې ولید نور رانه ورکېږي. دې ته باید تاسو متوجه اوسئ. فوسکینګه، دغه فوسکینګه کیدای سي تر څو پورې چې چراغ شین کېږي هم په دې سړک باندې وي او سړک نه وي اوښتی. دې ته مو هم باید پام وي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 19مه پوښتنه بیا د 4 نمرو پوښتنه. بیا هم راځو ویډیو ګورو. په ویډیو کې موږ باید خپلو عینو ته متوجه اوسو. شیلد دی ماته وایي ته فورفارت لرې یا حق د لومړیتوب حق ستا دی. بوس هم دی دلته، د بوس تمځای ده زما چپ لاس ته. پوښتنې ته ځم. Worauf sollten Sie sich in dieser Situation einstellen? دلته باید تاسو څنګه ځان برابر کړئ. Das Quad fährt plötzlich an. Quad دغه څلور موټرسایکل ته وایي. دا کوي کیدای سي مخ یو دم حرکت وکړي، نه ځکه د دې په مخ کې خو دا نفر ولاړ دی، دا امکان نه لري. Der Bus schwenkt beim Anfahren kurz auf meinen Fahrstreifen aus. کله چې دا بوس حرکت کوي او د تمځای نه راوځي کیدای سي زما لاس ته یو وار راواوړي او بیا خپل لاس ته ځان برابر کړي مخکې لاړ سي. هو Personen betreten hinter dem Bus die Fahrbahn. هغه کسان چې د بوس نه کته سوي دي او د بوس شاته یا د بس شاته دي کیدای سي هغه یا ور سړک ته راوړي یا د سړک دې اړخ ته راسي. هو دا هم امکان لري. Diese Frage wurde richtig beantwortet. شلمه پوښتنه بیا هم د 5 نمرو پوښتنه ده. اول به پوښتنې ته لاړ سو، ویډیو ته لاړ سو، ویډیو به وګورو. په ویډیو کې خپلو هندارو کې به ګورو. دې موټر ته ګورئ 4 واړه ده یا د خبرتیا څراغونه وهلي دي، اختاریه څراغونه وهلي دي. څه به کوو؟ Warum müssen Sie jetzt anhalten? ولې باید تاسو اوس ودرېږئ؟ Weil die Verkehrssituation unübersichtlich ist. ولې باید دلته تاسو ودرېږئ؟ وایي د دې لپاره باید ودرېږئ چې دلته د ټرافیک کوم وضعیت چې دی سم معلوم نه ده. دلته هم ماته چې شی نه ښکاري ځکه دا موټر ولاړ دی. هو wegen des gelben LKW د دغې LKW له وجې نه باید ودرېږئ. نه wegen des Radfahrers د دغې بایسکل چلوونکي له وجې نه باید ودرېږئ. هو 2 وضعیته دي، یو خو دا موټر دلته ولاړ ده ماته لاره نه ښکارېږي او بل دا بایسکل چلوونکی هم را روانه ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا و د ویډیویي سوالونو یا پوښتنو لومړی سوالونه یا لومړی برخه. تر بیا ښې چارې. الله مو مل.